تاسو به داسې کسان هم کتلی وي چې بالکل سټیل میغ غوندې په جیبه د ټکوالي دالې دالې نه کوږي، د خپل رای او د خپل غلطي باندې دوره کلک ولاړي چې که واړه ملګري ورته وایي چې سړی ته خطا یې، ته لږ د بل خبره خو وار نه نه دی وایي زه که بالکل په جیبه د ټیک ولاړه دا ما ولا رای چې کوم دا که بالکل ټیک ده. حضرت علی رضی الله تعالی عنه فرمان مبارک ته چې کوم سړی خپل رای کافي وګڼي دا سړی په خطره چې ده، چې وایي چې بس دغه ما ولا رای ټیک ده، دا نور واړه غلط دي او دا ما ولا رای بالکل ټیک ده، نو دا ته نقصان ورکوي، نو دا سټیل میخ به نه جوړېږي. څه نه څه به د بل رای هم اخلې، که سټیل میخ جوړ سلې بیا په خطرې چې څه نه څه د خپل مزاج چې خپل رویې چې لږ د ډېرو لچک پیدا کوه، دا به تا دې پر ډېره فایده مند دی.